ملا یعقوب څنګه ولې پاکستان ته غوسه شو؟ د طالبانو حکومت د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د پاکستانیو چارواکو هغه تورونه رد کړل چې ګواکې ټي ټي پي په افغانستان کې مراکز لري. دغه طالب مشر په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي د پاکستانیو چارواکو تورونه بې اساسه دي. تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې هیڅ مراکز نه لري. دا په داسې حال کې ده چې وروستیو میاشتو کې لوړپوړي پاکستاني چارواکي تور پورې کوي چې د ټي ټي پي غړي افغانستان کې استوګن دي او له هغه ځایه پر پاکستاني ځواکونو بریدونه تنظیموي. همدارنګه تحریک طالبان پاکستان د 2023 کال په وروستیو ورځ دغه هیواد کې د خپلو لاسته راوړنو او فعالیتونو راپور نشر کړی دی. دغه راپور چې یکشنبې د مرغومې په 10مه ټي ټي پي ته نږدې رسنیو خپور کړی. دغې ډلې ادعا کړې ده چې د روان کال له پیله یې تر دې دمه ټول پاکستان کې پر پاکستاني ځواکونو 881 بریدونه ترسره کړي چې ډېر هغه یې په شمالي وزیرستان کې وو. راپور کې ویل شوي دي چې په دغو بریدونو کې 970 پاکستاني پوځیان هلاک شوي، 1214 ټپیان دي، 14 ژوندي نیول شوي، 90 امنیتي کامرې له منځه تللي، 66 ارادي پوځي وسایط ویجاړ شوي، 26 ارادي پولیس موټر تخریب شوي، د پولیسو 14 ودانۍ له منځه تللي، 14 پوستې ولکه شوي او 6 ارادي موټرسایکلونه ترلاسه شوي دي. همداشان ټي ټي پي د خپلو بریدونو د څرنګوالي په اړه هم معلومات ورکړي دي. دغه کال کې 15 ځانمرګي بریدونه کړي، 19 توغندیز بریدونه او 114 هغه یې کمینونه وهلي دي. تحریک طالبان پاکستان په ورته وخت کې دا هم ویلي دي چې روان میلادي کال یې تر ټولو زیات بریدونه چې 146 په اګست میاشت کې ترسره کړي دي.